زما عزتمندو نن د ذوالقعدې د میاشتې 21 تاریخ دی 21 ذوالقعده ده او د دې میاشتې غالبا چې 8 ورځې باقي پاتې دي یا به 9 ورځې وي او 9 ورځې د بله میاشتې عید الاضحی ته لوی اختر ته 12 یا 13 ورځې پاتې دي دې منځ کې دا ټیم چې کوم عمل د کولو والا دی او د کومې فکر چې مسلمانان دې ټیم کې کوي هغه د قرباني الله تبارک و تعالی په دې امت باندې هم لازمي کړی ده د دې امت په مالدارو باندې او دا قرباني په مخکنو امتونو باندې هم وا د قرباني ابتدا د حضرت آدم علیه السلام په زندګۍ کې دغه د زامنو نشوي وا د حضرت آدم علیه السلام له الله تبارک و تعالی هر کال جوړا بچي ورکول یو الک یو جنیبا کال په کال پیدا کړل چونکه الله تبارک و تعالی تمختا د نسل خرول دا مقصود او دا منظور نو طریقې دا کې خدا قاعده دا منظور کړل چې د یو کال جنې او د بل کال الک او د بل کال جنې د مخکنی کال الک سره یو بل سره و نکاح کیږي کما جوړه چې یو ځای پیدا شله د رور خور دي د دو به یو بل سره نکاح نه کیږي د آدم علیه السلام دو زامن قابیل او حابیل دا جوړه پیدا شله نو قابیل سره چې کوم خور پیدا شله هغه په شکل او صورت کې خایسته وا حابیل سره چې کوم پیدا شله هغه شکل او صورت کې خایسته نه وا قابیل والا خایسته وا نو قابیل وی چې زه خو خپل مخکنه چې کوم د زما د رور خور ده او زما غیر سره نکاح جایز دی زه غیر سره نکاح نه کوم زه خپل چې ما سره یو ځای پیدا شوی ده دغه دې سره به نکاح کوم او دا خایسته ده مخکنه به شکل ده د دې وجنه الله تبارک و تعالی ته دا عمل د دوه خوښ نشو آدم علیه السلام ورته وی چې قرباني وکړي څوک په حق باندې دي دغه قرباني پته ولګي نو دواړو قرباني وکړه او هغه زمانه کې طریقه دا و چې کم سړی به قرباني وکړه ساورې به یوځای کې خوده شو اسمان نه به اور راته د چا ساورې به اوس وزیدو دا د دې خبر نشانی وا چې د قرباني قبول شله او د چا قرباني پسې به اور را نغه نو د قرباني د نه قبل دو نشانی به دغه وا چې د قرباني قبول نه ده چنانچه د حابیل قرباني هغه قبول شله او د قابیل قرباني هغه قبول نشله په دې باندې قابیل قار راغه غوسه ولا راغله او خپل د رور ته وې زبتا وجنم ناغه وته وی چې قرباني کې اهم نقطه هغه دا تقوا ما دی الله رضا لپاره سوري حلال کړې قرباني مې وکړه ستا قرباني دی الله رضا لپاره نو التا ستا قرباني قبول نشلله لہذا دوته زوتا وجنم هغه ته ما وجنه زه خو نه وجنم نو دی قابل لا پاسه د خپل ضرور حابیل اوجو او بیا ولا د خخول چل نراتو په سوره مائده پشپغم سپاره کې الله تبارک و تعالی درې تذکرہ کړی دا الله یو قارغه راولېګو چې بل قارغه مرشوي او اغله ټونګي ورکړلې زه وکنيستو په خپل قارغه پکې مړ کو طریقې ته خودلا بیا د هغه ټیم کې افسوس راغی چې زه خو د قارغه نه هم لاندې شلم ما د قارغه شان د عملو نو خپل ضرور مې حق کړی وي الله فرمایي وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك إني أخاف الله رب العالمين اے پیغمبرات دوت د آدم علیہ السلام د دو زامنو واقع او قصه وت بیان کړ اذ قربا قربانا قال چې دوارو قرباني وکړه فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر دیونا د حابل قرباني قبول شلا د بل قبول نشلا د قابل قبول نشلا
نو قابل وی قال لاقتلنك زو تا وجنم غصه ولا راغلا نو حابیل وتسوي انما يتقبل الله من المتقين نو آدم علیہ السلام په زمانه کې قرباني وشلا رسو دا سلسله چلیدا تر دې پورې چې بیا الله تبارک وتعالى حضرت ابراهيم علیہ السلام په ذریعہ سره او د خپل فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام باندې چوڑکای راخ کلا او هغه د قربانۍ تاریخي واقعا ان شاء الله انده تفصیل برازي دغه بیان وشو او هغه سنت بیا الله تبارک وتعالى دی امت ته ورکړو چې تاسو به هم خپل نیکو د حضرت آدم علیه السلام سنت ژوند کوي او خپل د پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په طریقې باندې با قرباني کوي.